د افغانستان او افغانانو لپاره د آبادۍ ستر خبر. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د آمو نفتي حوزې قشقري سیمه کې 3 نوې زیرمې جوړیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د آمو سیند نفتي حوزې قشقري سیمه کې د 2000 او 400 متره مکعب په ظرفیت سره د خامو نفتو زیرمه کولو په موخه د 3 نوو زیرمو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د یازره د معلوماتو له مخې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د ګڼو نفتي څاګانو د کیندلو وروسته د ورځني استخراج اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. دا مسؤلینو په خبره ده دغه زیرمو تر جوړېدو د مخه د نفتو موټرو بارېدلو په برخه کې زیاتې ستونزې موجودې وې چې په لوړه ارتفاع کې د ټانکرونو پورته کېدل ستونزمن وو، خو اوس به د نویو زیرمو په جوړېدو سره دغه ستونزې هوارې او د نفتو بارونکو موټرو لپاره به اسانتیاوې رامنځته شي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه هم راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د راخولو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې